ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي ستاسو په کوڅو کې د خپو پلونه به مې پاتې شي او زه به ترېنه لاړ شم خو یادونه به مې پاتې شي او بیا ورته زما په سترګو ګوره که د یاد شم او ځوړن هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي مننه چې بیا ورته زما په سترګو ګوره که د یاد شم او ځوړن هر دیوال ته تصویرونه به مې پاتې شي او لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې موج نه زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي مننه چې لږ څه ته مې پرېږده مرګه دومره زر مې مه وجنه او زړه کې ډېر نیمګړي ارمانونه به مې پاتې شي او دغه سرمایه مې د اوتر جنون له ډېره ده خیر دی که زه مړ شم خو شعرونه به مې پاتې شي او دغه څو شعرونه نور هم چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي دا اوس نن موږ ته اشاره ده که نه چې په چا دا د ګوهر نوید صاحب برکت دی اورې او موږ دې څه شي له کړه ولو خو ډول به دې کړی نو دغه چې په چا په ګرمو بسترو کې په مزه تېره شي په چا خوارانو په څادر کې ټوله شپه تېره شي او د قسمت جنګ دی زندګي په عقل فکر نه ده چا باندې حد نه سیوا بد او په چا ښه تېره شي او ستا د ناڅاپه تلو راتلو به درته څه وامه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي مننه چې ستا د ناڅاپه تلو راتلو به درته څه وامه خو د زړه په کور باندې مې سمه زلزله تېره شي او دغه څو شعرونه نور هم چې د حالاتو تقاضي ښه نه دي ځکه د زړونو حوصلې ښه نه دي او د دې سړي په ژبه تېر نه وځئ د ده لوظونه او وعدې ښه نه دي او خوله باندې وایي پښتانه یو کوو زړه کې نورې ارادې ښه نه دي او دې نه به ټول جهان ته اور ولګي په پښتونخوا بلې لمبې ښه نه دي مننه چې دې نه به ټول جهان ته اور ولګي په پښتونخوا بلې لمبې ښه نه دي او ځان د جنون د رازه مه خبره وعدې کې پرتې پټې معنې ښه نه دي او زما او تره څه ناڅه خو شته دی ستا د غزل سوي مصري ښه نه دي دغه ستا په فرمایش تا فرمایش کې کار ښه شي بیا چې قسم په خدای چې اوس په دې عزیر موقع باندې به د دا د درمان به اوس 14 ویډیوګانې راړو که یو لیپې پکې نه وی ویلې په دې عزیر موقع به جرم ورکوم دا صرف موږ ته وی وادې اورېده او وی تاسو نوي نه وایي او وړاندې ما ته وي ته څه کوئ نور شعرونه وایه درمان راته وي ته نور څه کوې کله کله په دغسې مشاعره کې د ځان نه یو ملګري دغه فرمایش چاته څه کړی نو د مجاز په فرمایش باندې چې زه چې د ژوند په لاره څومره تللی یم په هر یو ګام خپلو ساتلو سپو خوړلی یم او زما نه نور د دنیا کار نه کېږي مه مې چېړئ زه لیونۍ مینې د هر څه نه ویستلی یم او رنګ چې مې سپور دی نو یارانو د دې راز دغه دی د وخت څپېړو په مخ باندې وښلی یم او د خدای احسانو د خلیل غوندې بچ کړم ګني د وخت نمرودو په خپل وس باندې سېزلی یم او ما باندې شو علامو باندې یار مګرموئ خپل لیوني زړه دې جنون ته رسولی یم او دغه څو شعرونه نور هم چې د مینې شپې په موږ سبا نشي زه مرمه ګورې داسې تیاره ښه د رڼا نشي زه مرمه ګورې په مخ کې زه خو رستو راته ګوره په شاو بیخي د سترګو مې پناه نشي زه مرمه ګورې او یوه لمحه د جدایي برداشت کولی نشم زما د خوا نه چې جدا نشي زه مرمه ګورې او ستا په تهمت باندې مې رنګ جامې په غاړه کړلې اوس مې د مینې نه په شا نشي زه مرمه ګورې او کلي ته راشه ستا جنون په سر اغوستی یم او تره پاتې په سارا نشي زه مرمه ګورې یو جهان مننه نه
نو دا مشر راته په حزب اختلاف کې ناست دی، به اوس بدو ګڼي چې غزن په زور کوز کړم د سټیج نه. چې نه د دین نه د دنیا نه د کاله شو، ایز به سبوج په سر د جندانه شو. او چې د 3 کم اتیا کالو کې شمار وکئ، ډیر پیدا شو کنه ډیر پښتانه مړه شو. مننه چې د 3 کم اتیا کالو کې شمار وکئ، ډیر پیدا شو کنه ډیر پښتانه مړه شو. چې په سر د پښتنو کرسوله تلي، سو خبر یې چې اوس هغه خلک څه شو. او دغه څو شعرونه نور هم چې بې له وحشته بې خطرو ژوند دی، ژوند خو د غره ژوند د مزو ژوند دی. او یې په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګه دی او په څو ژوند دی. مننه چې په ښارونو کې آبادو خلکو دغلته مرګ څنګه دی او په څو ژوند دی. او ډېرو ترې خاورو له زړه ستړی یوړو، ډېرو تبار لا په اوږو ژوند دی. او معنا مقصد د دې دنیا تر سترګو د غړېدو او پټېدو ژوند دی. او د ښکلو ښار کې د مینو خوارو تش په وادو او بهانو ژوند دی. او تر هلته به موږ څنګه سوځو، زموږ چې دلته په لمبو ژوند دی. او دغه اخري غزل چې د انتظار ډیوه مې مړه کړه چې ته نه راتللې، د زړه په کور کې مې تیاره کړه چې ته نه راتللې. او خپلې بېوسې تنهایۍ او خاموشۍ چې تنګ کړم، د ډېره سوخته مې ناره کړه چې ته نه راتللې. او ستا د یادونو خاپیري چې رانه ګیر چاپیر شو، ورته شورو مې ستا کیسه کړه چې ته نه راتللې. یاره په تا چې مې د پرېوړې د زور وس نه لیدو، جوړ ملامته مې واده کړه چې ته نه راتللې. او بیا پکې ماله کروندې د مینې خوند نه راکه، او د جنون دشته مې تاله کړه چې ته نه راتللې. او تر ډېر مې ورته وکتل په تمه تمه، او اخر مې پورې دروازه کړه چې ته نه راتللې.